په مانځه کې به د اخرنۍ قاعده کې د تشهد ویلو نه وروستو او د سلام ګرځولو نه مخکې په دغه وخت کې الله رب العالمین دعاګانې ډېرې زیاتې قبلوي. احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه داسې معلومیږي چې نبي صلی الله علیه وسلم به صحابو ته ویل چې په دغه وخت کې تاسو د ځان لپاره دعاګانې غواړئ څنګه چې ستاسو خوښه شي. په دغه کې موږ یو دعا وو: اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دغه دعا هم راغلې ده، خو نورې دعاګانې هم راغلي دي. یو بله دعا هم راغلې ده، حدیث کې راځي عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا تشهد احدكم کله چې یو کس تاسو کې تشهد وي نو فليستعذ بالله من 40. د الله رب العالمین نه د څلورو شیونو نه فنا غواړي په دغه وخت کې، یعنی د سلام ګرځولو نه مخکې او د تشهد ویلو نه وروستو د څلورو شیونو نه د الله نه فنا غواړي. او دا دعا وی چې اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. دا دعا یادول پکار دي، دا په دغه وخت کې ویل پکار دي. بل دعا هم راغلی ده، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه رالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلو یا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي. یا رسول الله یو داسې دعا راته وښیوه چې زه په مانځه کې د الله نه غواړم. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته دا دعا وښودله چې اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. دا کلمات او دا دعا ویل شي. یو بل دعا معاذ رضی الله تعالی عنہ ته نبی صلی الله علیه وسلم ښودلې وه چې د مانځه په اخره کې دا دعا وایه. هغه دا دعا ده چې اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. دا دعاګانې یادول پکار دي. دغه ډېر قیمتي وخت دی په مانځه کې د سلام ګرځولو نه مخکې الله پکې دعاګانې قبلوي. د الفاظ د دعاګانو چې کوم د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت دي، بیا دا ویل پکې ډېر زیات غوره دي، دا پکې افضل دي. په کار موږ او تاسو لره دا ده چې دا دعاګانې یادې کړو او دغه دعاګانې په دغه وخت کې دا خپل معمول جوړ کړو په مانځه کې، او دغه دعاګانې د الله رب العالمین نه غواړو.